د ارمیش سر خوړلو ته مې مال ورکړی و، ارمیش هم ورک شو، پیسې هم ورکې شوې. د صبر چې یو زنګ ورته ووایم. هلو هلو ارمیشا، ته ډېر بې وادې سړی یې، ته هم ورک شوې، پیسې دې هم ورکې کړې. سلیمه ډیره بخښنه غواړم، بې وادې شولم، لاس مې نن سبا ډېر سخت بند دی، کني هیر مې نه وي. سلیمه ګوره پوروړی دې یم، احسان دې منم، یو څو ورځې ګزاره وکړه. بس بس ارمیشا، نوره یوه ورځ مهلت هم نه در کوم. د دومره دې چې وخوړې دا بس وه، نن زه پیسې غواړم، پیسې. ګوره سلیمه پور دې منم، پوروړي خو چا نه دې وژلي، یو څو ورځې مهلت راکړه. هو دا خبره به زه نن اخته کوم، نن یې وژنم. زما شرکت ته راځه، زه په شرکت کې ته انتظار یم. که زما په وژلو خو کېږي دا دې درغلم، انتظار اوسه. زه ګورم چې ته څه کولی شي، دا دې درغلم. سلیمه دا دې زه راغلم. ما هم ستا انتظار کولو، ښه شوه چې راغلې. سلیمه دې مطلب خبره کوه، بکواس اورېدو ته نه یم راغلی. زم ستا چټات اورېدل نه غواړم، پیسې راوباسه، پیسې. سلیمه ګوره تا ته ما موبایل کې مې وویل چې یو څو ورځې وخت راکړه، ما سره پیسې نشته. وخت د څه شي وخت؟ ما سره نوره وخت مخ نشته، پیسې راوباسه، پیسې. ګوره سلیمه ما سره پیسې نشته، که هر څه کوې وایې که، خو دا خبره ګوره زه یې مجبوري نه درته کوم. زه ډېر څه کولی شم، خو نن به زه هغه کار وکړم چې چا د پښتو په تاریخ کې نه وي کړی. ها دا خبره ده. سوال په ځانۍ پوه نه شوې، خو اوس به دې په خوند شوې. سر خوړلی چېرته؟ صبر صبر تاسو صبر وکړئ، څه خبره ده؟ پرېږده چې زه دلته د پښتو تاریخ وښیم. ته خواښ مې پیسې غوښتې، پیسې. اوس زه ستا د مرګ سوداګر یم، سوداګر. بس کوئ، څه خبره ده؟ په څه سره نښتي یئ؟ که مکلانو خبره داسې ده چې ده راباندې قرض ده، ما سره پیسې نشته، دی پیسې غواړي. زه اوس پیسې نه غواړم، زه اوس ستا مرګ غواړم، مرګ. های های د پښتو په تاریخ کې چا پوروړي نه دي وژلي، نو ته یې څنګه وژنې؟ خو زه به یې وژنم. و زما ساده ملګریا،
کدا دی وژلو نو ځان دی وژلو او بیا ستا پیسې به څوک درکوي پور چا په جنګونو نه دی اخیستی که د پور خلاصول غواړې نو ته مجبور یې دته لږ ټیم ورکړې بس سمه ده ستا په خاطر مې یوه میاشت ټیم نور هم ورکړو دغسې ایله دې د پښتو خبره وکړه ته به په خپل ټیم پیسې درته رسوې سمه ده ما به پخوا هم درته دا خبره کوله چې لږ ټیم راکړه دا د جنګ او د جګړو نه هېڅ هم نه جوړېږي نو د ورورۍ خبره ده ورکړئ سره غاړه